دوستانو د حسیب ځواک او د جنرال موبین یوه مرکه له تاسو سره شریکه کوم. پر دا سکرین باندې تاسو یې وګورئ. ډېرې په زړه پورې خبرې یو د بل تر مابینځ کړي دي او داسې یو مثبت پیغام یې ټول ولس ته ورکړی. دا خبرې تاسو یې ور واورئ. د حسیب ځواک او د جنرال موبین تر مابینځ یوه تازه مرکه ده، د تاسو سره یې شریکه کوم. تاسو دا وګورئ. والا تا ته 1000 کسه کینی، هغه ته 1000 کینی. وروره دا کېناستل مهمه نه ده. والا دا ما او حسیب دا شروع کړو غر و بر و غر و بر. دا به ما ته زه به تا ته 15000 کسانو دی کړي. سړیتوب خبره کوو ولا که 1500 کیږي. مقصد تم دی ورځو کې د شیخ افغانستان ته وروره موږ درته پتا مې یاره بیخي کیسه خراب کړله. بل ورځ خو چا ویلې اکاونټ جوړ کړو 15 میلیونه ډالر به پکې 100 میلیونه ډالر به تام خساره ورته کړل چې خوشاله وي. قرآن دی خدای دا یو خبره زما واورخه خدای کسرا کاسیرا در کې چې ویلې 1000 ډالر زه درکوم. ما دومره ډیزاین د کور یو شی زه تاسو ما کاش کې د 1000 ډالر ولا زوي کمه ورځ ته ځینې خبرې وکړلې. دا بیا د ځوانانو روزو پانتون جوړ کسپینګری کوي دی وروره. یو خبر درته کوم چې وروره ګوله ځتی مولا صاحب د سه پاخاړه ولې دي په دې شوینه قرآن دی خدای کوي ولا کې دلته کیسه سخت پاخاړه ولې بالکل تاسو دا قوي کارونه کوي. باور وکړئ زه د دې د پروګرامونو ته ګورم د زرګونو کالو پروګرامونه روان کړي دي. یاره ګوره زه یو خبره وکم ښه تاسو ځانونه ستړي کوئ. نه زه خو ځان نه ستړی کوم. زه خو رواج راځم ولسته غږی ته وایې که 15 ساله نو واتساپ کې لګېږي دومره مې ده کې لګېږي. زه راځم دغه تعصیب سره 2 دقیقې غورې کوم بیرته ځم. که رئیس جمهور سوم که نه سولم وروره قیصه کیم نه. یو خبره درته وکم. یو خو دا د ولس خبرې دي چې ما ته دغسې دا لقبونه کاري ولسمشر او دا خو د ولس خبرې دي. داسې دا تندی داسې خلاص دا ولسمشر درته ووایي قرآن دغه چوکۍ کېناسته زه ژوندی ومه. یا به راځي د ما د غواګانو فارم ته ما سره به شریکېږي او یا افغانستان در باندې سره کاسي راسه. ولسمشري نسته پاخه ملا صاحبان اړولي. بدبختي په چی کې ده چې ما په ژوند کې هغه لور نه هغه مې نه ده چلولی. نو زه به تا غویان څنګه ساتم زده کوو یې در تمام ولاکه زده و. دا مجبوریت سړي ته زده کوي. ته خالي راسه دلته منیجر یې مجبوره یم چې زه داسې کار وکړم. څه وایې نه ده ورته تیار نه ولې مجبوریت نشته تر څو به ته پردي هېواد ملا صاحب خو نه ځي. تا خو چې لایف ته راسو قسم د دې غوا له کونې نه خواته نه وځي. پرېږده دا غوا هی چېرته لاړ سمه نو دا د غوا کونه بلې موضوع در سره غواړم وغږېږم چې د ملا صاحب کیسه هم تر دې هغه واشنګټنه پورې نښتې ده. دا هغه ورځ ما یوه خبره وکړه ټرامپ آرامي به بیا سترګې براګې نه کړي. خوشحاله خو ډېرې ورته 2 حالته درته زه بیانوم. بیا زما دا خبرې واوره او که چېرته مې دا خبرې غلطې وي بیا وایي حسیبه یوه خبر درته کوم. که ټرامپ کامیابه سو د موږ د عذرې ده د لوګر هېڅ چرت به نه خرابوي. ګوره زه ته څه وایم 2 حالته دي. دا د 3000 کسان نازي ښه واورئ. د ټرمپ چې کوم ټیم ده د ټرمپ چې کومه پالیسي ده هغه د افغانستان په وړاندې هغه ګوره د خپلې خولې خبرې دي. چې کله ما هغه سره خبرې وکړلې برادر سره ملا برادر سره نو ورته مې ویل چې یو امریکایي بل په دغه ووژل سو بیا به زه سره حساب کتاب کوم. مګر 14 بیا ورته ووژل شکه مولا که د امریکایي په شي کړی ته خو امریکایي وژل خیر یا راځه چې ما شپږ کسه چې ما ژوندي نیولي وو او لاندې کړی مې زه مجبوره چې هغه ویډیو تاته وکړم. دومره مزلې دي والله دا ویډیو راوړه چې 2013 نه خو دا ویډیو تاسو وکتله. له دغه ویډیو څخه 2 خبرې ما راخستې له تاسو سره شریک کوم. هغه داسې اولین راځو د حسیب خبره باندې. یعنې ډېر خلک دا وایي چې حسیب ته ملحد یا پلانکی هغه جر چې خپل کار داسې کم نظر لري هغه طرف ته موږ نه ځو. دا خبره کوو چې په حسیب کې کم یو شی د سیماته یو ډېر خوند راکوي هغه اخلاق دي. حسیب دومره اخلاق لري. تاسو وګورئ د دې ټول لایفونه وګورئ چې ده ته کله څوک راځي له ده څخه سوال کوي یا له ده سره مبارزه کوي پر کم شي باندې بحث ورکوي. حسیب دومره په ښه انداز باندې په دومره ښه لهجه باندې د هغه سوال ته جواب ورکوي. بل هغه ته داسې آرام غوږ یې نیولی چې کله هغه خبرې ټولې خلاصې کړي بیا دی د هغو خبرو نه بعد خپل نظر وړاندې کوي. یعنې د خبرو په مابینځ کې هغه ته نه ورلیږي او داسې اخلاق لري که هر څومره یو څوک بد رد ورته ووایي دی جواب په بدو ردو نه ورکوي. په دې اخلاقو په دایره کې دننه اوسي او هغه کس ته جواب ورکوي.
دوهم حاسب ځواک دا یو خصوصیت لري د ده مرکې تاسو وګورئ چې کله هم دته لایف یو میلمه راشي له ده سره مباحثه کوي دی دا کوشش کوي که هغه 3 ګنټې ورسره غږېږي دی ورسره غږېږي او هغه نه قطع کوي داسې ډېر لایفونه تاسو وګورئ چې کله یو څوک راشي پر لایف باندې او هغه خبرې ورسره کوي بل کس له ده څخه یو داسې سوال وکړي چې د هغه سوال جواب له ده څخه نه وي نو دی په داسې انداز باندې هغه کړي مثلا چې خپل ځان خلاصوي هغه انسان قطع کړي وایي د تا خبرې نه دي زده ته څنګه بحث کوې مثلا خپل ځان خلاصوي هغه سړی له لایف څخه کاټ کړي نو حاسب ځواک دا یو خصوصیت لري چې هېڅوک هم له خپل لایف څخه نفس اخلي د یو ځوان سره یې ما مرکه ولیده خو هغه بیخي تیز ورته غږېږي ده غوږ ورته نیولی ده بس حاسب ځواک ورته وایي چې ته د لایلو وړ نه یې نو ته مهرباني وکړه دا خپل لایف چې ته له ما سره په کم لایف کې شریک یې ته خپله ولاړ شه ما دا کار نه ده چې مثلا چې زه څوک میلمه او هغه کاټ کړم ته په خپل طبیعت باندې ولاړ شه ځکه چې ما ورته اثر نشو سره خلاصولی دا د حاسب ځواک چې مثلا کم څه کې کېږي دا بالکل د ستایلو وړ ده دوهمه خبر ما تاسو ته په تېره ویډیو کې وویل هم چې د ټرمپ او د ټرمپ په مقابل کې چې کومه ښځه ولاړه ده په انتخاباتو کې یو ته هم نه خوشحاله کېږي دا دواړه که د ملک وزیر اعظم چې والله که داسې کار وکړي چې مسلمان ته ګټه ورسېږي والله که دی داسې کار وکړي چې اسلامي هیوادونو ته یې ګټه ورسېږي بیا خاص کر افغانستان او پاکستان ته خو بیخي ګټه نه رسوي ځکه چې په نړۍ کې دا یې څه په اقتصاد کې کمزوري ملکونه کمزوري هیوادونه دي دې ته خو بیخي ګټه نه رسوي او هغه خلک چې دې ته خوشحاله دي که حاسب ځواک که هر کس هغه خلک چې دې ته خوشحاله دي چې ټرمپ راځي بیا به افغانستان ته ځي بیا به له طالبانو سره مثلا جګړه کوي یا څه کوي بیا افغانستان مثلا د تیر جمهوریت خلک راځي پر افغانستان به واکمن کیږي خو زه دا یو پیغام ورکوم چې دا خوبونه مه وینئ ځکه چې ولس چې د چا ملاتړ ونه کړي هغه کس یو قدم هم مخته نشي وړلی د افغانستان ولس تاسو ورسئ وګورئ ما تاسو ته مخکې وویل که له طالبانو څخه بیزار دي که نه دي بیزار هغه خلک جګړه نه غواړي هغه جګړه که هر یو ورته راوړي که اشرف غني ورته راوړي هم نه غواړي حالانکې اشرف غني هغه ده چې دې ته مقبول منل سوی ولسمشر داسې ډېرو خلکو پر اتفاق مثلا د ډېرو خلکو خوښ د اوس هم دي ډېرو خلکو په زړه کې اشرف غني ځای لري که هغه کس بیا هم د جګړې اعلان وکړي د افغانستان ولس به نه ورسره ودرېږي دا نور جنرال دا کوچني کوچني جنرالان خو پر لویه لار پرېږده هېڅکله د افغانستان ولس جګړه نه غواړي او ټرمپ چې کوم خپله پالیسي لري هغه کوشش کوي داسې کوي چې مثلا دی په ایشیا ملکونو باندې هم خپله بچي وکړي د یو داسې ملک ونیسي په هغه کې خپل ځای پیدا کړي خپلې اډې پیدا کړي چې په هغه ملک څخه بیا دی پر نورو ملکو پر ایشیا ملکو باندې هم بچي کولی شي کله چې له افغانستان څخه دی ووتی خوشحالي خو نه ده وتلی په زور باندې نو دی راغلی پاکستان ته په ټیک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان و هغه ته یې وویلې چې ته ماته په دغه هېواد کې اډې راکړه هغه اډې نه ورکولې ځکه چې د عمران خان هم دا پالیسي وه ډېره خوندوره پالیسي وه خو مخته یې نه پرېښودی هغه هم دا غوښتلو چې ایشیا ملکونه نور د غرب له غلامي څخه خلاص شي هغه دا غوښتلو چې اسلامي هېوادونه باید په خپل مابین کې یو داسې اقوام متحده جوړه کړي چې د غرب و هېوادونو ته ضرورت نه لري اقوام متحده که تاسو لیدلي اقوام متحده چې تاسو مثلا یا یې نوم اورئ په اقوام متحده کې چې کومه پالیسي ده دا ټوله د امریکا په خوښه کېږي دا هېڅکله په دې کې د مظلوم اواز نه اورېدل کېږي نه د مسلمان اواز